د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکي. د صادراتو او ښکېلو وزارتونو او ادارو لپاره د واحد سیستم د رامنځته کولو د طرحې تایید. په رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې د امارتي ادارو د معاشاتو د نورم د بدلون په اړه د مالیې وزارت خبرپاڼه. او پر غزه باندې د اسرائیل پراخ هوایي بریدونه. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبې د 1403 کال د کب 28مه نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه. د صادراتو او ښکېلو وزارتونو او ادارو لپاره د واحد سیستم رامنځته کولو طرحه تایید شوه. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې چې تېره ورځ په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه، د صادراتو په اړه د ښکېلو وزارتونو او ادارو لپاره د واحد سیستم رامنځته کولو طرحه تایید شوې ده. دغه طرحه به په صادراتو کې د جال مخنیوی، د صادراتو وخت او لګښت کمول، د تضمین اعتبار زیاتولو او په ټوله کې د صادراتو زیاتولو کې مهم رول ولري. یا د طرحه د وروستۍ پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته راجع شوې ده. مالیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې د امارتي اداراتو د معاشونو د نورم د بدلون په اړه چې کوم لیستونه او اوازې خپریږي په بشپړ ډول ناسمې دي. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه لیستونه اوازې ردوي او هیوادوال ته ډاډ ورکوي چې د امارتي ادارو د معاشاتو په همدې اونۍ کې به د پخوا په څیر اجرا ترسره کیږي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې د روان میلادي کال په ترڅ کې به په افغانستان کې 3,500,000 ماشومانو ته ښوونیز مواد وویشي. د یونیسف په وینا یادو موادو کې زده کوونکو لپاره بکسې، کتابچې، قلمونه او نور اړین توکي شامل دي. د خبرونو دوام. د عدلیې وزارت وایي چې د غزني ولایت د ګیرو ولسوالۍ په مؤسس خیل سیمه کې 19,525 جریبه ځمکه امارتي تصویب شوې ده. د یاد وزارت په وینا د دې ځمکو دوسیه د ځمکو د غصب تخنیکي کمیسیون له لوري څېړل شوې ده. او وروستی خبر. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې اسرائیل یو ځل بیا پر غزې پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې له امله یې لږ تر لږه 200 فلسطینیان شهیدان او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه بریدونو د مرکزي غزې د دیر البلح، خان یونس، رفح او یو شمېر نورو سیمو کې ترسره شوي دي. یادو بریدونو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند هوکړې خبرې اترې لا هم کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چای.